کې بیا ورته کښېنو نه خواز ورته کوو دا ګی سپین یې قسم په خدای چې دا ښار ورسره وسوځم یو د سر په سودا راوتلي د دې پښتانه ولس دپاره لا اله الا الله محمد رسول الله کوم بل مطلب دی بوزر شریف هم راته ولاړ دی بس زموږ دغه ظالمه ملیشه نه ده چې دا زموږ د عوامو د چمن د عوامو دښمنه ده وران ته دا خواست چې موږ غرمه دلته درېدلي یې چې په دا تور کوژه کې نه اوبه شته نه د خوراک شی شته پرلت والا خوارانو سره ظلم کړی دی شهیدان یې ورکړي دي بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو د چمن په د کوژک څخه حاضر یو چې د غرمې څخه دلته هړتال دی غرمه چې کومه واقعه د چمن د پرلت پر انسانانو چې کوم حمله سوې وه د هغه په دغه کې د پرلت کمیټې پرېکړه کړې وه چې موږ به کوژک وموندو ډي سي اپس مخ او کیله نو په کوژک کې موجوده یو د غرمې څخه هړتال دی نور مسافرونه هم د چمن د راتګ کوشش نه کوي د لیز ما سره د پرلت د کمیټې ذمهواره کسان ملګري دي د هغو ټولو انټرویو خبرې په دغه ویډیو کې راسره وګورئ ویډیو در پای وګورئ او مخ ته هم نشر کړئ چې د دغه ظالمانو پورې ورسېږي د لې د چمن کوژک ته 600 څخه زیات کسان راغلي دي د چمن کوژک بند پاته دی راځي دغه ټوله ویډیو راسره وګورئ د پرلت د کمیټې د ذمهواره کسانو خبرې راسره واورئ سکرټري صاحب د چمن په کوژک کې موجود است چې نن 4 تاریخ دی د چمن پر پرلت حمله هم سوې وه دلته 2-3 نفره په شهادت هم رسېدلي دي د ډي سي اپس مخ هم بند دی تاسو د پرلت ذمهواره کسانو پرېکړه وکړه چې کوژک به موندو نو کوژک په در څه ټایمه پرې بند دی او تاسو مسافرو ته کوم پیغام لرئ چې د مسافر کم راځي دلته تاسو لاره بنده کړې ده ګاډیان او شان ولاړ دی هړتال شروع دی در څه ټایمه به هړتال جاري او مسافر ته کوم پیغام لرئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول انسانانو ویل چې دا پرلت زموږ اخري د عزت مسله ده پرلت ته پښتانه اخري جنگ دی نن پر پرلت حمله وسوه دغسې حمله وسوه چې اسرائیل او فلسطین دی ګولۍ نه چلوي لکه ده چې چلولې سرعام په دې ملک قانون شته که د ځنګل قانون دی موږ د ده څنګ ته اته میاشتې کېږي چې ناست دي دی دا سوچ نه وایي چې ما نن بچیان وویشتل لاړو اول زما ورور کې تللی دی ټپي دی نور دغه ځوانان ټپیان دي چې دا ګرده په یوه ګولۍ مري ام یې نه پرېږدو دې باده نه پرلت کې بیا ورته کښېنو نه خواز ورته کوو دا ګی سپین یې قسم په خدای چې دا ښار ورسره وسوځم دا نن دغه ته درولي دي که چا حمله پر موږ کوله دا ګی سپین ځي پټرول هم راوړي دي چار سړی معلوموي دا میدان دی دا زما وطن دی زه یې نه شم پرېښودی موږ ته د خپله لاره ایله و مسافر ته کوم پیغام لرئ کوم مسافر چې پر لارې دي یا په هړتال کې موجوده دي و دې ته څه ویل غواړي و مسافر ته موږ دا خواست کوو چې دا د ګرد پښتانه مسله ده یو مه راځئ وروره دغه ساعته پورې چې دا لار نه ایله سوې ولې چې زموږ مندې خویندې موږ ته ولاړې یا ځوانان موږ ته ولاړې نو هغو ته موږ دا خواست کوو چې دوی زموږ سره تعاون وکړي ښار هم بند دی کوژک هم بند دی چې در کومه وخته باندې لا څه په کېږي عزیز ماما و په کوژک کې موجوده و مسافرو ورونو ته کوم پیغام لرئ چې هړتال مو کړی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مسافر ورونو ته زموږ د سبا څخه دا خواست دی چې زموږ مطالبې نه حل سوي دا زموږ اخري خبره ده نورې خبرې نه نور پرلتونه شته وچ کلک د سرکار د رارمیچي په پورې چې زموږ خبره ورسوي موږ نور پر دې وطن باندې یا موږ دې واړوي افغانستان ته دې مې د دې وطن هم باري یا چې زموږ خپل روزګار زموږ لاره ایله کړي نن یې دا دی زموږ شهیدان او خو د امیر محمد سکرټري ورور دی هغه کې خوشل سوي دي د خپل ورور پرېښتی دی دا دی زموږ سره په کوژه کې ناست دی دا رقم مسافر دی سوه سواشتي والا دی حافظ مصطفی آغا دی موږ هر یو د سر په سودا راوتلي د دې پښتانه ولس دپاره لا اله الا الله محمد رسول الله کوم بل مطلب دی بوزر شریف هم راته ولاړ دی بس به الله توکل الله غنیس په بمبار مې وژني کوم په دغه پټاک ونی هغه د دې مبارک سي مسافر په کوژک کې موجود است در څه ټایمه بدلې ناست است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یقینا اوس د سوشل میډیا د لارې و ټول پښتانه ته دا معلومه سوله چې زموږ د چمن خلک ډېر پر امن خلک وو موږ ډېر پر امن احتجاج د اته میاشتې ریکارډ کاوی د خپل حقوقو دپاره د خپل وطن د روزګار دپاره نن د اف سي لخوا دومره بزدلانه حمله سوې ده چې مخامخ سټیټ ګولۍ دي چلولي په هغه کې زموږ د وطن ډېر ښه ځوانان شهیدان سوي دي او زخمیان موږ ورکړي دي او بل د هغه په اړه کې موږ ټول ښار بند کړی دی اوس هم په کوژک کې ناست یو کوژک بند دی و ټول مسافر وروڼو ته موږ دا خواست کوو چې د سر د سبا څخه د خپل سفر نه وکړي هغه ځکه چې بیا دی دلته تکلیف نشي پیښ
او نور ملګرو ته مې خپل ملګرو ته مې دا خواست دی چې نور موږ پرلت مزید کښېنول زه هم په درد به نه وخوري. باید موږ د وطن فیصله د وطن خلک سبا سر د سبا داسې فیصله وکړي چې په هغه کې زموږ د وطن خیر وي. نو انشاءالله دا هړتال به تر هغه ساعته جاري وي چې تر کومه وخته پورې موږ د پرلت د کمیټې ملګرو کومه فیصله سوې نه. آغا جانه په کوژه کې ناست یاست چې نن کومه ناوړه واقعه سوې ده، په دې باره کې ته څه وایې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټول دنیا ته معلومه شوه چې د چمن والا سره ظلم شوی دا 8 میاشتې وشوې چې پر دا ځای موږ ناست وو په یخ باران ګرمي شپه ورځ په هر او حالاتو کې موږ دلته ناست پر هغه سربیره باندې دا ټول دنیا ویلدله چې زموږ ملګري را شهیدان کو، بعضې زخمیان کو، بیا په دا شهادت حالت کې دا رقم کشي چې کوم وخت امریکایان راغلي ول د افغانان ورونه به دا رقم په ظلم باندې شهیدانول او بیا به یې کشول. یعنې د کفارو زیات دی زموږ سره دغه ناجایز وکړي، دغه ظلم یې کړی دی. او ټول مسافر ته موږ دا خبره کوو چې لار د را ساعته بنده ده چې زموږ مشرانو کوم وخت فیصله وکړله چې بیا به لارې لکېږي بیا به یې لکېږي مسافر به مخ ته نه او پاتوس د پرلت کمیټې ته موږ دا وایو، د ښار مشران ته دا وایو، نه بالا پرلت معنا لري، نه احتجاج، نه مظاهره، نه یې پایار معنا لري. ولکه برګیډیر په جیل کې کښېنوي یا ډي سي په جیل کې کښېنوي. نو دغه دی چې سخته فیصله دې وکړي چې پر هره خوا ځو. بسم الله. عبدالرزاق صاحب، تاسو په کوژه کې ناست یاست، هړتال مو کړی دی، نن کومه ناوړه واقعه چې سوې ول در څه ټیمه به تاسو په دغه هړتال کې موجود یاست، در څه ټیمه به د کوژک بند دي؟ بلکې د ګرد پښتانه سره دښمني کوي. نن په پرلت کې دوی راله زموږ په خیمو راننوتل، زموږ پر پرلت یې حمله وکړله، بیا زموږ ملګري شهیدان کړله. د اسلام آباد حکومت موږ دا وایو، زموږ د چمن عوام، د پاکستان عوام دا څه وایي، وایي د پاکستان حکومت چې دوی 8 میاشتې موږ په پرلت کې ناست وو، خو دوی زموږ سره د دښمن پالیسي اختیار کړله، پر امن پرلت یې حمله وکړه، زموږ خلک یې 21 کسانان زخمیان کړله او دا نور یې شهیدان کړله. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د غرمې څخه پر دغه غره کې ناست یو، زموږ سره د لغړی اتحاد مشر امیر محمد سکرټري صاحب او ټول ملګري دا جره سره ناست دي. نو نن چې زموږ په وطن کې کومه ناورینه واقعه راغله چې د اف سي د خوا پر موږ باندې کم ټکان وسلو، زموږ خیمې راسوځلې دي، زموږ ملګري را شهیدان کړي دي، زموږ ملګري را ټپیان کړي دي. نو موږ به در هغه ساعته په دغه کوژه کې ناست یو چې در کومه ساعته موږ ته دغه د باډر دروازه نه راخلاصه کړي. که یو شی اوس خدای دې شپږ وشهیدان سوي چې دا ګرد شهیدانۍ د ګرد پرلت کسان شهیدانۍ موږ به در ساعته دا ځای څه نه ولاړېږو. زموږ پر بدن، زموږ پر سرو به دغه موټران تېرېږي، د ښار به بیا بندو، نور د دفتران به بندو، نور قدمونه باخو. نو انشاءالله موږ به دغه درا وخته به دا روډ بندي چې درغه وخت زموږ دغه فیصله منل شوې ده. دغه مسافر رونه دي چې دی په چمن په کوژه کې په سا ولاړ دي په د هړتال کې. نو د دې سبب پوښتنه وکړو چې دی ولس ته څه ویل غواړي؟ تاسو په د هړتال کې د غرمې څخه موجود یاست، تاسو د چمن ولس ته څه ویل غواړئ او تاسو په د هړتال کې چې ولاړ یاست په دې هړتال خوشحاله یاست او که نه یاست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما و ټول ډریورانو ته دا خواست دی چې موږ غرمه دلته درېدلي یې چې په دا تور کوژه کې نه اوبه شته، نه د خوراک شی شته. پرلت والا خوارانو سره ظلم کړی دی، شهیدان یې ورکړي دي او خلک یې ویشتلي دي. پرلت والا د لې ناست چې دوی هم ناست چې موږ هم ولاړ د غرمې څخه ولاړ چې نه ډوډۍ شته نه شی شته. موږ ورسره ولاړ د روغه ساعت ورسره ولاړ چې دوی در څو د هړتال یې لکه یې. خو زموږ سرکار ته دا خواست دی چې دوی زموږ هم غم وخوري، دلته نه اوبه شته نه ډوډۍ شته. دغه دی او نورو مسافرو ډریورانو ته مې هم دا خواست دی چې پر مخ باندې مه راځئ، په کوژه کې لار بنده ده. بس د هغه زموږ وینا ده ورور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ دا پرلت د خلکو سره وروره تر هغه ساعته پورې ولاړ چې تر څو د دوی مطالبه نه یاد شوې. 3 میاشتې هلته په باډر کې ورسره درېدلي، د لیم ورسره درېږي وروره. سرکار ناجایزه کوي، د دې خلکو په امنیت کې موږ ولاړ یو وروره چې تر څو پورې زموږ ګاډیان ولاړ هېڅ مسله نه.